کابل ښاروالۍ د لومړنیو موادو لپاره نرخ پاڼه ټاکلې ده. سلام، ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. کابل ښاروالۍ دغه ښار کې د خوراکي او غیر خوراکي توکو له لومړنیو موادو لپاره نرخ پاڼه ټاکلې. کابل ښاروالۍ په یوه خبرپاڼه کې د نرخونو د کنټرول کمیسیون له خوا لیکلي چې یا د نرخ پاڼه سر له نن ورځې د پلي کېدو وړ ده. په خپره شوې خبرپاڼه کې ویل شوي که هر هټیوال او پلورونکی له دې نرخ پاڼې سرغړونه وکړي د جدي قانون چلند سره به مخ شي. په یاد نرخ پاڼه کې 29 ډوله خوراکي او غیر خوراکي توکي بیه ټاکل شوې ده. دا اقدام په داسې حال کې کیږي چې له دې وړاندې کابل ښاریانو د توکو د لوړو بیو له امله شکایتونه مطرح کړي وو.